أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. د عمر رضی الله تعالی عنه ډېر لوی او برداره ځیګر و. د ده په لیدلو څوک بیرېدی، هیبت او دبدبه یې درلوده. دغه جبار عمر دروازه ورپورې وهل، خور یې وبېرېده. ژر یې خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټ کړي. پستو په پښتو کې و هغه کوچنۍ خونې ته وایي چې د استوګنې د خونې په آخر کې د ګدام یا مخزن په شکل سره وي، او په عربي کې مخدع ورته ویل کېږي. خباب رضی الله تعالی عنه یې هلته پټ کړي. فاطمې رضی الله تعالی عنها هغه د قرآن مجید ورقه پټه کړه او بیا یې دروازه ور خلاصه کړه. عمر ورننوتی، ویل تاسې څه شوایه؟ هغو ویل هېڅ شی نه و، موږ په خپل مابین کې خبرې سره کولې. عمر ویل یا ما یو څه واورېده، آیا دا هغه د محمد خبرې وې؟ سعید ویل یا عمر، که حق بیله ستا د دین څخه په بل دین کې و. عمر پر سعید نارې کړه، اصابات، ایا د دینه اوښتې؟ سعید ویل بل اسلمتو، یا بلکې مسلمان سوی یم. عمر هغه خپل اخښی سعید را چپکی او وهیه. خور یې فاطمې رضی الله تعالی عنها ځینې راپورته کوي، خلاصوي. عمر خپله خور فاطمه هم پر مخ په چپلاخه یا سپېړه ووهل. د هغې د خولې څخه وینې را ایله سوې. عمر جبار او شدید دی، رحم او شفقت یې هیر دی. خور یې په ژړا سوه، ویل هو، موږ مسلمانان سوي یو، پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان راوړی دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر ناامیده سو او ویلې ده چې خور یې ژاړي او د خولې څخه یې وینې را بهیږي. وشرمېدی او پر خپل عمل پښیمانه سو. په زړه کې یې رحم او شفقت پیدا سو چې څنګه خپله خور وهي، او دا هم اول وار و چې خور یې ووهل. نو یې په نرمه لهجه ورته وویل، هغه ورقه چې تاسې ویل هغه راښکاره کړئ چې زه یې ووایم. خور یې ویل یا نه دې ښکاره کوم. عمر ویل قسم په لات او عزا په بد نیت لاس نه وروړم، فقط رایه که چې ویې ګورم او تاوان هم نه ورسوم. خور یې پوه سوه چې عمر نرم سو. نو یې ورته وویل یا عمر، دا کلام الله دی او ته مشرک او نجس یې. که دې د هغه د ویلو اراده وي یو وار غسل وکه، بیا به یې درکم چې ویې وایه. د عمر فکر او چرت په بند سو چې دا به څه شي وي او څه به لیکلي وي. نو د ډېره شوقه څخه موافق سو، غسلخانې یا تشناب ته ننوتی او غسل یې وکړي. کم وخت چې راووتی هغه ورقه یې ورکړه کومه چې قرآن مجید پر لیکل سوی و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې لیک او لوست زده وه، د ورقې په ویلو یې شروع وکړه. په ورقه کې لیکل سوي وه بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله تعالی عنه ویل ښه پاک او طیب نومونه دي، نیک او مبارک نومونه دي. بیا لیکل سوي وه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. موږ د دې دپاره دا قرآن پر تا نه دی نازل کړی چې ته ځان په محنت او مشقت کې واچوې. الا تذکرة لمن یخشى، بلکې موږ د هغه چا دپاره پند او نصیحت نازل کړی دی چې د الله جل جلاله څخه بیریږي. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل سوی دی د هغه چا د طرفه چې خلق کړي او پیدا کړي دي مځکه او لوړ لوړ آسمانونه. الرحمن علی العرش استوى، دغه د مځکو او آسمانو خالق
ډېر مهربان رحمان پر عرش مستولی او غالب دی. له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى. خاص دلره دی، یوازې دی مالک دی د هغه شیانو چې په اسمانو کې دي او د هغه شیانو چې په مځکه کې دي او د هغه شیانو چې د مځکې او اسمانو په مابین کې دي او هغه شیان چې تر مځکه لاندې دي. دغه ټول موجودات په خلقولو، په ملکیت، په فرمانبردارۍ کې یوازې د ده جل جلاله دي، بل هیڅوک نه دی ورسره شریک. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. او که په خبرو یا ذکر کولو سره جهر په زوروالی کوي، دې ته ضرورت نسته، ځکه چې بېشکه دغه الله خبر او عالم دی په پټه خبره او تر هغې هم په پټه چې د زړه حال دی. الله عز وجل ته په زوره خبرې، کرارې خبرې، پټ د زړه حال ټول یو شی دی، پر ټولو حالاتو عالم او خبر دی. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله نسته بل معبود برحق مگر یوازې هم دی دی، خاص د لره دي ښه نومونه او صفتونه. دغه د سورة طه آیاتونه وایي تر څو دې آیات شریف ته ورسېدی چې الله عز وجل فرمایي انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. بېشکه چې زه الله یم، نسته لایق د عبادت بل هیڅوک بې له ما څخه، نو زما عبادت کوه او زما د یادولو دپاره لمونځ ادا کوه. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها. بېشکه چې قیامت راتلونکی دی، زه اراده لرم چې د هغه د راتګ وخت پټ او مخفي وساتم. لتجزا كل نفس بما تسعى. د پاره د دې چې هر چاته د هغه عملو جزا ورکړه سي چې دوی یې کوي. داسې آیاتونه دي چې ټوله د الله عز وجل او د قیامت په باره کې خبرې کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې آیاتو په تلاوت سره نرم سو، د کلام الله تر تاثیر لاندې راغلی، د مسلمانېدو اراده یې سوه. نو یې وویل دا څونه ښه او مکرم کلام دی، محمد راوښوئ چې ورسم. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه خو پټ و، دا خبرې اوري. دلته چې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه، خباب ابن الارت را وغورځېدی، ویل زیری در کوم یا عمر، زه دا آرزو لرم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د شپې دعا ستا دپاره سي. هغه چې ویې فرمایل الهي اسلام په عمر ابن الخطاب یا ابو جهل ابن هشام معززه کې او درځه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به زه در وښیم. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته رارهي کړي. هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او تعلیم ځای و. کم وخت چې د ارقم کور ته راورسېده، د عمر رضی الله تعالی عنه سره تر اوسه هغه توره ورسره ده او د جنگ دپاره آماده معلومیږي. او هلته بیا هغه نعیم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر وروړی و چې عمر ستا د وژلو په نیت رارهي دی. و اصحاب کرامو ته ټول اخبار داسې رسېدلي دي چې عمر رارهي دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. په هغه نوره قصه چې د فاطمې رضی الله تعالی عنها په کور کې پیښه سوه نه دي خبر. نو خود اصحاب کرام دلته د جنگ دپاره تیار او آماده دي. کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته راورسېدی او د کور دروازه یې وټکول، یو د اصحاب کرامو څخه ور ولاړ سو، د دروازې تر چاک یې وکتل، ویلې ده چې عمر توره په لاس ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دننه په خونه کې و هغه ته یې حال ووایه. او دلته اصحاب کرام د سرای په میداني کې سره راټول دي. حمزه رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څه پیښه ده؟ دوی ویل عمر دی. حمزه ویل عمر؟ دروازه ور خلاصه کړئ. که د ده راتګ د خیر په نیت و خیر به وویني، او که د شر په نیت راغلی و د ده په توره به یې ووژنو. ورونو دا صحیح ده چې عمر غټ او ډیر قوي دی، مګر سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه جنگي پهلوان او فارس دی. داسې پهلوان دی چې په قریشو کې مثل نسته.
په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خونې څخه راووتی. حمزه ویل پرېږدئ چې کور ته راسي، زه د ده په توره وژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا حمزه ته ننوځه. حمزه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر خونې ته ننوتی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عمر ته دروازه ور خلاصه کړئ. اوس خلق حیران دي چې عمر د ده صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو په نیت راغلی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي دروازه ور خلاصه کړئ. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کم ساتونکی هم نسته او حمزه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته هم وویل چې خونې ته ننوځه، مګر چاره نسته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت حتمی دی و عمر ته یې دروازه ور خلاصه کړه او عمر کور ته ور ننوتی. غټ قوي جابر شدید سړی توره هم ورڅخه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورنږدې سو، تر ګریوانه یې ونیوی او شدید تکان یې ورکړه. په دونه قوت یې وښوراوه چې عمر پر زنګنو کښېنستی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اما آن لک یا ابن الخطاب ان تسلم، یعنی ای د خطاب زو د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سې؟ او نور هم پسې وفرمایل او ته تر هغو نه مسلمانېږې چې الهي غضب در باندې نازل نسي، لکه پر ولید ابن المغیره چې نازل سو. او ویې فرمایل اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. عمر رضی الله تعالی عنه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر ووایه او کم اصحاب کرام چې دلته موجود و هغو هم په لوړ آواز نارې کړه الله اکبر. دا تکبیر په دونه لوړ آواز و چې ټوله مکې واورېدی. قریش وویل والله یوه حادثه پیښه ده او لو حادثه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې خبره ښکاره او واضحه سوه او خلق خبر سوه. نو یې اصحاب کرام امر کړه چې خپلو کورو ته ولاړ سئ. ټول مسلمانان د ارقم رضی الله تعالی عنه د کوره څخه په تلوار راووته او هر یو پر خپله لار ولاړی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې ما اسلام راوړي د ځانه سره فکر وکړي چې د اهل مکې څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر عداوت لري، خپل زړه راته وویل چې ابو جهل. نو ورغلم او د ابو جهل دروازه مې ور وټکول. ابو جهل راووتی ویل اهلا وسهلا مرحبا بابن اخي. او ویل څنګه راغلی؟ ما ویل چې خبر دې کم چې ما پر الله او د هغه پر رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړي او ټول هغه شیان منم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي. ابو جهل دروازه په زوره بنده کړه او ویل تبا لک، تالر دې هلاکت وي، زما دې ټوله ورځ را خرابه کړه، په شنه سهار دې دا زیری را باندې وکړي. دا څه خبر و چې تا ماته راوړي؟ ورونو تاسې پوهېږئ چې عمر د همت او مړانې د قصد او عزم خاوند و. د اسلام و مشرکینو ته ذلت او سپکاوی و او مسلمانانو ته عزت، شرف او خوشحالي وه. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې به یو څوک مسلمان سو کفار به پر راوګرځېده، وهل او ټکول به ورکول. نو زه چې مسلمان سوم زما و ماما ته ورغلم چې عاصي ابن هاشم و او په خپل اسلام خبر کړي. هغه په کور ننوتی او دروازه یې راته وتړل. او بیا د قریشو یو بل لوی سړي ته ورغلم چې شاید دغه ابو جهل وي، هغه مې هم په اسلام خبر کړي، هغه هم دروازه راته بنده کړه او په کور ننوتی. بیا عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څوک سر او پټ راز نه ساتي، خبر ژر نشروي او هر ځای بیانوي. عمر رضی الله تعالی عنه غواړي چې د ده د اسلام خبر ژر نشر سي او ټول قریش په خبر سي. خلقو ورته وویل د خبر د نشرولو دپاره تر جمیل ابن معمر بل مناسب څوک نسته. نن خبر ورته ووایه په دغه ورځ د مکې ټول ښار در خبروي. د هغه وخت بی بی سی و. عمر رضی الله تعالی عنه د جمیل پر طرف وررهي سو. د دغه قصې روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه کوي. هغه وایي زه په خپل پلار پسې وم چې پلار مې و جمیل ابن معمر ته
معمر ته ورغلی. جمیل د کعبې شریفې سره ناست و. عمر رضی الله تعالی عنه ورسره کښېنستی او ورته ویل یا جمیل ایا ته نه یې خبر؟ هغه ویل په څه شي؟ ویل ته نه سوې خبر چې زه وایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي والله زما پلار ته هیڅ جواب ورنه کوي او نه پوښتنه ځینې وکړه چې کله یا څنګه. بس ولاړ سو او نار یې کړه یا معشر القریش. عمر دین پرېښاوه. عمر رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې دی او وایي دوی درواغ وایي بلکې زه مسلمان سوم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر رضی الله تعالی عنه خپل اسلام د ټولو قریشو په حضور ښکاره کړ. قریشو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه. دی وهي او دوی وهي. دې وهلو د ماپښین څخه تر ماښامه دوام درلودی. خو په آخر کې عمر رضی الله تعالی عنه ستړی سو. قریش ډیر دي، ځینې یې ځان هوسا کوي او ځینې وهل کوي، خو عمر رضی الله تعالی عنه یوازې دی او پرله پسې وهل کوي. قریش یو نه دی، پر عمر رضی الله تعالی عنه د هره طرفه وارونه کیږي او وهل کیږي. عمر رضی الله تعالی عنه پوه سو چې نور نسم جنګېدلی، نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبره چې عتبه ابن ربیعه و، هغه یې ونیوی، پر مځکه یې غزار کوي او د هغه پر ځیګر کښېنستی. نور قریش دی وهي، خو دی د عتبه پر ځیګر ناست دی او دوې ګوتې یې د هغه پر سترګو ور ایښي دي او موږ یې او ورته وایي دغه خلق را څخه لرې کوې او که دې سترګې در وچاودم. عتبه نارې کړه چې ځینې لرې سئ، پرېږدئ، والله ړندوي مې. قریش هم لرې سوه. عمر رضی الله تعالی عنه یې پرېښاوه، ده هم عتبه ایله کړ. قریشو بیا حمله پر وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه بیا عتبه ونیوی. عتبه بیا نارې کړه. دوی په دغه حال کې وه، ونیسه ایله که څو عاص ابن وائل د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه پلار چې د قریشو د لویو مشرانو څخه و راغلی. ویل څه قصه ده؟ حال ورته وویل سو. هغه پوهېدی چې عمر شدید او د عزم خاوند دی او که دا مسئله اوږده سي په خپله د قریشو په مابین کې فتنه جوړیږي. نو ویل یو سړي د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کوي، پرېږدي. نورو قریشو هم دی پرېښاوه. عمر رضی الله تعالی عنه خپل کور ته ولاړی. امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه په کور کې و، دا بیره ورسره وه چې قریش به کور ته پسې راسي. په دغه وخت کې عاص ابن وائل السهمي ورته راغلی او دغه عمر په جاهلیت کې زموږ د حلفاو څخه و. او عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وویل څه درته پیښه ده؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل ستا قوم دا اراده کړې ده که زه مسلمان سوم وژني مې. عاص ابن وائل ویل څوک نسي در نږدې کېدلی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي پس له دغه چې عاص دا راته وویل نو زه په امان سوم. عاص چې ور ووتی ویلې ده چې شله په خلقو ډکه ده. ویل چیرې ځئ؟ خلقو ویل دغه عمر ته چې د دینه اوښتی دی ورځو. عاص ویل هغه ته څوک نسي ورتلای، یعنې زما په ساتنه کې دی. نو خلق سره وپاشل سوه. اوس نو عمر رضی الله تعالی عنه هره ورځ د کعبې شریفې سره قرآن مجید وایي، خو څوک د بیرې نسي ورنږدې کېدلی. دا خو نسبت و مشرکینو ته د عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل وه. مګر د مسلمانانو په باره کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي موږ مسلمانانو د کعبې شریفې سره لمونځ نسوای کولی تر څو چې عمر اسلام راوړي. صهیب ابن سنان او الرومي رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې عمر اسلام راوړي، اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره سره کېدی او موږ مسلمانان د کعبې شریفې پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلی سوای، پر کعبه شریفه مو طواف کولی سوای او که یو چا بد راته ویلي وای تر یو اندازې مو د هغه جواب ورکولی سوای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي د کومه وخته څخه چې عمر اسلام راوړي موږ په عزت سو. د مسلمانانو په حال کې دغه ټول تغیر د هغې ورځې څخه راغلی
چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته ورغلی او ویل یا رسول الله ایا موږ مسلمانان که مړه سو او که ژوندي پاته سو پر حق نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو قسم می دی په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی که مړه سئ او که ژوندي پاته سئ تاسې پر حق یاست. عمر رضی الله تعالی عنه وویل نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم می دی په هغه ذات وي چې ته په حق سره رالیږلی یې چې موږ د باندې وروځو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم هغه اصحاب کرام چې په دارالارقم کې موجود وه د وتلو دپاره تیار او آماده کړه، مګر هو هغه حر او آزاد اصحاب چې د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه وه مریان او هغه ضعیفه خلق یې پرېښول چې دغه نفر ټوله 40 نفره سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم 2 لینه یا 2 قطاره ځینې جوړ کړه او ټوله نفر په خپله اسلحه مسلح دي. د یوه قطار په مخ کې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه دی او د بل قطار په مخ کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی او د 2 قطارو په مابین کې سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم رهی دی. د دارالارقم څخه مسلح او منظم راووتل او د کعبې شریفې طرف ته رهی دی. پر لارې تحلیل او تکبیر وایي لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر. قریش ورته ګوري او هیڅ یې په وسه ونه سوه، نه آزار ورکوي او نه جنګ ورسره وکوي. د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه 40 نفره مسلمانان دي. په دغه طریقه د الله عز وجل دین ښکاره او روښانه سو و اسلام ته دعوت او اسلامي عبادت د هغه پټ حالت څخه و اظهار او اعلان ته راووتی او د دغه ورځې څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه و عمر رضی الله تعالی عنه ته د فاروق لقب ورکړه سو. اوس چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام ته داخل سو او دعوت ښکاره سو د قریشو ژوند ډیر تریخ سو او حیران دي چې څه وکړي. نو یې د مسلمانانو و اشد عذاب ته ملا وتړل، حتی په خپله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د هغه اصحابو آزار شدید کی چې په قریشو کې د مقام او درجې خاوندان وه. ابو جهل و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی ویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم که دې تر دې وروسته زموږ خدایان په سپکه یاد کړه، بیکاره او بې قدرته دې وبلل، موږ بیا ستا رب ته ښکنځل او بد ویل کوو. که څه هم قریشو الله جل جلاله په ربوبیت سره مني او د هغه عبادت یې د بوتانو د عبادت سره کاوه او ویل به چې دا بوتان موږ و الله ته نږدې کوي، مګر نن ورځ یې د حسد او عناد په سبب دا جرأت وکړي ویل که تا بوتانو ته بد ویل موږ و الله ته بد وایو. نو په دې باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 108 نمبر آیات کې فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. یعنی ای مؤمنانو هغه معبودانو ته ښکنځل مه کوئ چې دغه کفار د هغو عبادت کوي، نو ښکنځل به وکړي دوی الله ته د خپله جهالته په ناحقه سره. په دغه آیات شریف سره مسلمانان د بوتانو د بد ویلو څخه منع سوه. که څه هم د بوتانو په بد ویلو کې د اسلام مصلحت او فایده سته، مګر لوی ضرر هم ورسره ملګری دی چې هغه پر الله جل جلاله بد ویل دي. نو مسلمانان هم د بوتانو د بد ویلو څخه چپ او پټه خوله سوه د پاره د دې چې هغه لو او بده ګناه بنده سي چې هغه پر الله جل جلاله بد ویل دي. ورونو د دغه 2 مشهوره او معروفه پهلوانانو او قهرمانانو حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر ایمان او اسلام راوړلو وروسته هغه د ظلم تورې پردې څیرې سوې او قریش د هغه خپلې نشې څخه د عذاب ورکولو فرصت سوه او ویني چې مسلمانان ورځ په ورځ ډیریږي. نو غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د خبرو د لارې د دعوت
په پرېښولو کې کومې فیصلې ته ورسېږي او د دې کار په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر څه وغواړي دوی یې ورکړي. او دوی بیچارهګان په دې نه پوهېدل چې ټول هغه شیان چې لمر پراخیږي د دعوت په مقابل کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د غوماشي د وزر قدر او قیمت نه لري او دوی په دغه خپلو وړاندیزونو کې ناکامه او ناامیده سوه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.